درنو لیدونکو السلام علیکم. شاه محمود قریشي د طالبانو له لوري د کابل تر نیول کېدو وروسته نن د لومړني بهرني چارواکي په توګه کابل ته راځي. د پاکستان د بهرني چارو وزیر شاه محمود قریشي د طالبانو له لوري د کابل له نیول کېدو وروسته نن د لومړني بهرني چارواکي په توګه پلازمینې کابل ته راځي. نوموړي کابل ته د خپل سفر موخه د طالبانو د حکومت په جوړېدو کې د مثبت رول ترسره کول بللی دي. قریشي وایي چې پاکستان به د نوي حکومت د جوړېدو په برخه کې مثبت رول ولوبوي. د نوموړي په وینا د له پخوانیو افغان چارواکو او طالبانو غوښتي دي چې له یو بل سره تر سلا مشورو وروسته یو پراخ بنسټه او ټولشموله حکومت جوړ کړي. د قریشي په وینا په کابل کې د پاکستان سفیر هم له بېلابېلو سیاسي شروع سره پر خبرو بوخت دی. قریشي زیاتوي چې دی به د افغانستان په اړه د یوې ستراتیژۍ د جوړېدو لپاره ګاونډیو هیوادونو ته د سفرونو لړۍ پیل کړي. بلخوا د ولسي جرګې د مشر میر رحمان رحماني، صلاح الدین رباني او محمد یونس قانوني په ګډون پاکستان ته یو تللي افغان پلاوي د پاکستان د لوی درستیز قمر جاوید باجوا او د ISI د مشر فیض حمید په ګډون د دغه هیواد له ځینو چارواکو سره کتلي دي. رحماني ویلي چې که طالبان یو ټول شموله حکومت جوړ نه کړي په هیواد کې به یو ځل بیا د 90 میلادي سلیزې په څیر کورنۍ جګړې پیل شي. پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې کابل ته په سفر راځي او د نوي حکومت په جوړېدو کې د اسلام آباد د مثبت رول چې د ترسره کولو خبرې دي چې د دې وړاندې پر طالبانو د اسلام آباد د عادي نفوذ لرلو خبره هم رادوله. قریشي لومړنی بهرنی چارواکی دی چې طالبان د کابل تر نیول کېدو وروسته پښو سره غالۍ هواروي. بلخوا کابل ته د طالبانو پر راتګ سره ګڼو هیوادونو خپل سفارتونه تړلي دي او یا یې هم د کابل هوایي ډګر ته لیږدولي دي. قریشي په داسې حال کې کابل ته په ډاډه زړه سفر کوي چې اوس مهال په کابل کې بهرني ډیپلوماتان د خوندیتوب احساس نه کوي او پرون خو د طالبانو له لوري د هندي ډیپلوماتانو په ګډون د 1.5 سل بهرنیو ډیپلوماتانو د نیول کېدو خبر هم ورکړل شو. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.